سردار آغا د خپل ژوند لګښتونه له همدې بټۍ ګټي. نوموړی له تیرو 15 کلونو راهیسې د کلالۍ په هنر بوخت دی. دی وایي که حکومت ورته مناسب بازار برابر کړي په تولید کې به زیاتوالی راشي. د کلالۍ هنر ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې دی، ځکه نوي ځوانان یې زده کړې ته زړه نه ښه کوي او پخواني ماهرین یې د پاللو وس نه لري. حضرت ګل وایي چې پخوا یې دا کار کولو خو اوس ناتوانه دی، نه یې شي کولی. هغه وایي په لغمان کې د خټینو لوښو ډېرې بټۍ له منځه تللي. دولت نه زموږ دا تقاضا ده چې موږ ته راشي دا ځای وګوري. دا خو د افغانستان یو هنر کسب ده چې دا ځای وګوري او اساسه ځای موږ ته جوړ کړي، باران دپاره دا سر یې موږ ته پټ کړي. د کلالانو نوښتګر فکر د خټینو لوښو بڼې د پخوا په پرتله ښکلي او نوي کړي. خټینې لوښي دلته په اور له پخېدو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کېږي. د عصر له پرمختګ سره فلزي او پلاستیکي لوښو د خلکو پام له خټینو لوښو اړولی. چارباغ کې وو پخوا، اوس هغه هم کسب پرېښی نه کوي. علیشنګ دره کې قلعه خان کې اوسېده، هغه هم کسب پرېښی. د حیدرخانیو کې وو، مشران یې مړ شوي د هلکانو زده نه دی، هم کار نه کوي. د یادولو وړ ده چې د هیواد په ختیځ کې دا ډول بټۍ د ګوتو په شمار پاتې. که دولت یې د بازار او مناسب کارځای ستونزه حل کړي، شاید دغه له منځه تلونکی هنر ژوندی پاتې شي.